السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته بیا هم ښه راغلاست. نن تاسو سره د چرګ د غوښې بریاني یا چکن بریاني یوه ډېره خوندوره ریسیپي شریکوم. د دې ریسیپي غوښتنه ډېرو دوستانو رانه کړې وه، نو که دا ریسیپي ګام په ګام عملي کړې نو مطمئن یم چې ډېر خوندور مزیدار بریاني به مو تیار شي. تر اخره راسره واوسئ او که زما چینل ته نوي راغلی یاست نو سبسکرایب مو هېر نشي. راځئ چې شروع کړو. اول به تقریبا 3 پیالې سیله وریجې واخلئ، ښه به یې ومینځئ او 1 ساعت دپاره یې خشتې کړئ. ما دلته د سپین غر وریجې کارولې دي. تاسو سره چې هر یو کور کې وي پروا نه کوي، فقط که سیله وریجې وکاروئ نو بریاني به مو ښه دانه‌داره راشي. بیا به تقریبا 600 ګرامه د چرګ غوښه واخلئ. ما دلته 1 دانه چرګ اخیستې وه، ولې ټول مې کارولې نه دي ځکه چې زه یې 4 کسانو دپاره پخوم، نو 1 چرګ به بیخي ډېر شي. دا به د خپلې خوښې په مطابق ټوټه ټوټه کړئ. ورپسې به یو دیګ کې نیم پیاله غوړي واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. غوړي چې کله ګرم شول نو 3 دانې پیاز په دغسې میده میده کړئ او پکې واچوئ او پرېږدئ چې سره شي. غوښه به هم ور اضافه کړئ او پیازو سره به یې ښه مکس کړئ. اوس به 3 پلیه اوږه او لږ ادرک سره میده کړئ او غوښه کې واچوئ. بیا به پکې 3 قاشقې د بریاني مساله ورګډه کړئ، ښه یې سره ولړئ تر څو غوښه او مساله سره ګډ شي. اوس به پکې 2 قاشقې اوبه واچوئ او 15 دقیقو دپاره یې سره کړئ. بیا به پکې 3 دانې میانه سایز رومیان هم ور اضافه کړئ. که رومیان دغسې نري نري پرې کړئ لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ، دې سره به دا زر اوبه کېږي هم او بریاني کې به ښکاري هم نه. بیا به د دیګ سر 3 دقیقو دپاره بند کړئ تر څو رومیان نرم شي. اوس به د دیګ سر خلاص کړئ او اوبه یې خوروئ تر څو هر څه ښه سره ګډ شي. بیا به پکې 4 قاشقې مستې هم واچوئ او قورمې سره یې ښه مکس کړئ. اوس به پکې 1 وړه قاشقه مالګه هم واچوئ. بریاني مساله کې مالګه مخکې نه موجوده وي نو ځکه 1 وړه قاشقه کفایت کوي. 1 څو دانې آلو بخاره هم ور واچوئ. که تاسو سره کور کې آلو بخاره نه وي نو ضرور نه دی، کولی شئ تیر شي. تازه دڼیا به هم وړه وړه کې او ور اضافه یې کړئ. اوس به یې ښه وښوروئ چې ټول مواد سره ګډ شي. سر به یې بند کړئ او 15 دقیقو دپاره یې پرېږدئ چې غوښه نرمه شي او منځ منځ کې وښوروئ تر څو غوښه ونه سوځي. تر څو چې غوښه نرمیږي موږ به وریجې جوش کړو. د دې دپاره به تقریبا 2 لیټره جوش اوبه په یو دیګ کې واچوئ. بیا به 4 دانې هیل، 1 څو دانې لونګ، 1 قاشقه غوړي، 2 وړې قاشقې مالګه په اوبو کې واچوئ او ګډې کړئ. وریجې به هم په جوش اوبو کې ور واچوئ او تر هغه یې وخوټوئ چې تقریبا 15-80% وریجې پخې شي. دا تقریبا 8 نه تر 10 دقیقې وخت نیسي. بیا به وریجې له اوبو څخه جدا کړئ. د غوښې 15 دقیقې هم پوره شوې. تاسو لیدلی شئ چې غوښه هم بیخي تیاره ده. اوس به یو بیل لوښي کې تقریبا 2 قاشقې غوړي واچوئ او لږ پیاز به پکې سره کړئ. دا سره کړي پیاز مو د وریجو دمولو په وخت کې پکارېږي. پیاز چې سره شول نو غوړیو نه یې وباسئ. اوس به وریجې دم ته آماده کړو. د دې دپاره 1 ډبل دیګ او یا هم چوني دیګ وکاروئ نو ښه والی به یې دا وي چې وریجې به ښه دم هم ونیسي او بیخ به هم نه نیسي. اول به لږې وریجې لاندې واچوئ. بیا به غوښه او قورمه پرې واچوئ. لږه قورمه او غوړي یې وساتئ. بیا به باقي وریجې چې پاتې وي هغه به د غوښې له پاسه واچوئ او وریجې به سمې هوارې کړئ. د پاسه به پرې هماغه سره کړي پیاز، وړه شوې تازه دڼیا، 1 قاشقه زیره پرې واچوئ. لږ د دیګ سور او شین رنګ چې ورته فوډ کلر وایي هم واچوئ. دا مرحله بیخي استثنایی دی. دې سره تاسو بریاني کې هیڅ فرق نه راځي. که تاسو کور کې نه لرئ نو کولی شئ تیر شئ. زه یې صرف رنګ دپاره اچوم. اوس به پاتې قورمه او غوړي د وریجو په سر واچوئ.
د دیګ سر به بند کړئ او په ډیر کم اور به 15 دقیقو دپاره په دم کېږدئ. 15 دقیقې تیرې شوې، تاسو لیدلی شئ چې وریجې ښه صحیح دم نیولی دی. بیا به وریجې او غوښه ډیر په احتیاط ښه صحیح سره ګډ کړئ. اوس به یې د خپل د خوښې په لوښي کې وباسئ او نوشیجانې کړئ. خوندور بریاني به مو بیخي تیار شي. دوستانو هیله لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.